سلطان باهو رحمه الله فرمایي وای در زهرو هم د دنیا محبت خطرناک دی. زهر که زهر قاتل انسان وخوري نو د هغو نه د انسان صرف مرګ وږي کېږي، دنیا به پاتې سي. د مسلمان لپاره در دې دنیا غوره څه الله رب العزت تیار کړي دي، خو د مال او د دولت بې اندازې محبت، داسې محبت چې پر هغه دین پاتې سي، داسې محبت چې پر هغه حلال او جایز و ناجایز پاتې سي، داسې محبت چې پر هغه لمونځ پاتې سي، د الله رضا او ناراضګي پاتې سي. دا محبت ځکه تر زهرو خطرناکه دی چې له دې سره دی دا د ایمان خلاصي او له دې سره دی د ابدي ژوند له لاسه ورکوي، آخرت کې بیا هیڅ انسان نه لري. عزیزانو، آخرت خو د هغه چا لپاره دی چې پر نفس قدم کښېږدي. تو خدای موږ نفس په څه باندې امر کوي؟ ان نفس لامارة بالسوء. نفس خو تا د تهجد د لمانځه لاره ولکه در وښي، نفس خو تا ته رسم و رواج در ښیي، و تا ته بې ځایه نخرې و مزې و چړچي در ښیي، و تا ته وي دا لا چا پکې راوستلی دي چې دا جایز دي او دا ناجایز دي. خدای راوستلی دي، د الله نبي د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا لاره درته ښولې ده. کومه لار چې نن موږ د نفس و پیروي کې اخیستې ده، این راه ای عربی که تو میروی به ترکستان میروی. ای سرایی ته چې د کعبې په نیت پر دې لاره روان یې، لاره خو تللې ترکستان یا هندوستان یا د دنیا مشرق و مغرب ته هغه خواته تللې ده، سعودي مکې معظمې ته خو ته په دې لاره نسې رسېدلی. ژوند موږ د شیطان په شکل کوو او مرګ غواړو د ملایکې او د فرشتي او د انبیاو په څېر. نبي علیه السلام وایي څنګه چې ژوند کوي دغسې به مرګ دله راځي. چیرې وایي چې موږ به سروز اورو او مرګ به دی وخت کې درته راځي چې ته به کلمه وایه او لمونځ به ته کوې، خو مرګ به دې په دغه حال کې درته راځي. کما تعیشون تموتون.